دا زما خپل کار دی، اغیار خو دې خبره وکړي. دا زما خپل کار دی، اغیار خو دې خبره وکړي چې زه درځمه، د چا پلار خو دې خبره وکړي. ډکې سترګې پریشان په چوک ولاړ یم، په خدای سپارم جانان په چوک ولاړ یم. هر یو تلونکي لاروي ته حیران ګورم لکه نوی ټکسیوان په چوک ولاړ یم. ښه تر کومې به ته داسې بې پروا یې، ښه تر څو به د هجران په چوک ولاړ یم. چېرته لاړ شم، چاته ورشم، څنګه ورشم نه پوهېږم، حق حیران په چوک ولاړ یم. او چار چاپېر مې ارمانونه په دار زوړند، زه د داس یو زندان په چوک ولاړ یم. تنهایی ده له خپل ځان مې غېږه تاو ده، ځان ته وایم خدای په امان په وړای شمه، خو زه دې په اوږو نشم تلای. ما وبخه زه دومره په اوږدو نشم تلای. او په هره خطرناکه لار درځم، خو په جګ سر په ټیټ سر په ورېښمو په پنبو نشم تلای. ژوند به وي احتیاج به وي، خو ناز به دې څوک نه اخلي. نه مې درته وی چې خلک نه دي لکه زه داسې، او بیل دې کړي د نورو له خطر څخه دې نه ساتي. ځینې انسانان وي د زندان د دیواله داسې، او تا مې اعتبار پر خلکو ختم کړ کنه مخکې. زه په انتخاب کې هیڅ وخت نه وم زړه نازړه داسې. پخوا به تندر ته ورغاړې وتم، اوس چې باران شي ما ته ته یادېږي. او په شاګردانو تخته نه پاکوم، ټکی چې وران شي ما ته ته یادېږي. تا مې تصویر اخیسته، ما څنګه غرور کوو، که د خندا تمثیل مې زده وای ما ضرور کوو. او چې ته مې نه پېژندې ډېر مې کاڼه کړي وو، لکه د غره تنظرای داسې به مې شور کوو. او یو یا قربان و چې سختی به شوه را یاد به شو، ما به په غرونو کوو تا به په تنور کوو. زه روانېږم ته سینګار کوې، سامان خلاصوې، راغلې هندارې ته له کلیپه خماران خلاصوې. او څه د دروغو دلیلونه دې رامخې ته کړل، هرې کیسې سره په مکر خاندې ځان خلاصوې. او په مینتوب کې بغاوت دومره آسان هم نه دی، یا به ټټر ورته وهې یا به ګریوان خلاصوې.